دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د واتس اپ درې نوي سټرینګونه دروښیم چې دغه درې سټرینګونه مو تاسو په واتس اپ کې راغلي دي نو کېدای شي تاسو تر دا اوسه پورې له دغه درې سټرینګو څخه فایده نه وي اخیستې نو دغه درې کوم سټرینګونه دي راسي په ویډیو کې دروښیم نو راځئ دوستانو اول سټرینګ دروښیم دغه اول سټرینګ په ذریعه سره تاسو وکولای شئ په واتس اپ کې سند شوی میسج ډیټا کړئ یا دوستانو که چیرته تاسو په واتس اپ کې چاته میسج ورولېږئ او هغه میسج له تاسو څخه غلط شوی وي تاسو غلط میسج هغه ته لېږلی وي سمپل په هغه میسج باندې کلیک ونیسئ پورته درې ډاټ اپشن درکې په دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې تاسو د ایډیټ اپشن درکې په ایډیټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه سند شوی میسج دلته بیرته تاسو ایډیټ کولای شئ هغه غلط میسج بیرته دلته دوستانو تاسو صحیح کولای شئ نو تر دوستانو دویم سټرینګ درخوایم دغه دویم سټرینګ په سره تاسو وکولای شئ په واتس اپ کې چاته ویډیو میسج ورولېږئ نو دل پر سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ کلاس کې کله تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ کلاس کې په داخل کې درې اپشن د دغه درې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ بیا اخر اپشن د سټرینګ په سټرینګ باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې د چیټ اپشن د په چیټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ په دې کې دریم اپشن د انسټنټ ویډیو میسج دا سمپل تاسو آن کې کله تاسو دغه آن کې وز دلته تاسو چاته په واتس اپ کې ویډیو میسج ورولېږئ اوس په دغه وایس بټن باندې ور کلیک کړئ ګور د ویډیو نشانه درکې سمپل په دغه ویډیو نشانه باندې دا رقم کلیک ونیسئ دوستانو نو دلته اوس تاسو چاته ویډیو ریکارډ کولای شئ 15 سکند دوستانو ویډیو میسج دلته تاسو اوس چاته ورولېږئ شئ نو سره دوستانو دریم سټرینګ درخوایم دغه دریم سټرینګ په سره تاسو وکولای شئ په واتس اپ کې چاته په ایچ ډي ریزولوشن کې تصویر ورولېږئ نو دوستانو مختص به کلم تاسو په واتس اپ کې چاته تصویر ورولېږئ کله به هغه کس هغه تصویر ډاونلوډ کړئ نو هغه تصویر به ډیر زیات خراب شوی وي هغه تصویر ریزولوشن به ډیر زیات خراب شوی وي نو دوستانو په واتس اپ کې نو اپډیټ راغلی نو اپشن راغلی چې دغه نیو اپشن په سره تاسو په واتس اپ کې چاته په ایچ ډي ریزولوشن کې تصویر لګولای شئ هغه تصویر به بیا نه خرابېږي نو دل پر دوستانو سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ کله تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ دلته کلم دوستانو تاسو چاته تصویر ورلېږئ نو پورته ګور دوستانو تاسو ته د ایچ ډي اپشن درکې په دغه ایچ ډي اپشن کله تاسو کلیک وکړئ په دې کې دوه اپشنان دي یو د سټانډرډ کوالټي یو د ایچ ډي کوالټي سمپل تاسو په ایچ ډي کوالټي باندې کلیک وکړئ سند به کوي نو هغه تصویر به هغه کس ته په ایچ ډي کوالټي کې سند سي په ایچ ډي ریزولوشن کې به سند سي نو بیا سي هغه کس ډاونلوډ کړي نو هغه تصویر به هغه رقم ایچ ډي وی لکه څنګه سي ل تاسو سره تاسو په موبایل کې پروت وي نو دا دوستانو موږ سره د واتس اپ درې نیو سټرینګونه خو دا وکړي تاسو ته دغه درې سټرینګونه معلوم شوي او دغه درې سټرینګو څخه فائدہ واخلئ نو کوم چیرې ویډیو خو ښه ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه دغه ترکیو څخه فائدہ واخلئ نو لایک په نرخصه کاسته ویډیوګانې کې په دواګانو کې میاد ساتئ خدای پامان